ملت ته د ولسمشر غني مهمه وینا له خلکو یې څه وغوښتل، طالبانو ته یې پیغام څه و او کومې ژمنې وکړې. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر وسله بالو طالبانو غږ کړی چې د جګړې ختمولو په اړه د ملګرو ملتونو د سیمې هیوادونو او د افغان ولس غوښتنه ومني او وربند وکړي. ولسمشر غني دا غوښتنه په هغه مفصله اعلامیه کې کړې چې هیواد کې د کورونا وایرس د روان وضعیت په اړه د چهارشنبې په ماښام خپره شوه. ولسمشر غني په دغه اعلامیه کې ویلي حکومت به هڅه کوي چې بهرنۍ مالي مرستې د کورونا وایرس پر ضد روان کمپاین کې ولګول شي. په اعلامیه کې راغلي له بده مرغه موږ د کورونا په نامه له یوه داسې وبا سره مخ یو چې ټولې نړۍ حتی پرمختللو هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی او د نړۍ دولتونه له هغې سره په مبارزه کې له لویو چیلنجونو سره مخ کړي دي. ولسمشر غني وایي موږ په افغانستان کې حتی د کورونا د لومړۍ مثبتې پیښې له ثبت مخکې دا وبا جدي ګڼلې وه او په هره مرحله کې مو مخکې له مخکې لازم پلانونه درلودل او عملي اقدامات مو کړي دي. دغه راز ولسمشر غني وویل له ټولو وطنوالو هیله لرم چې د روغتیا وزارت خبرتیاوې جدا رعایت کړي. هغه زیاته کړه که غواړو د یوې لویې غمیزې مخنیوی وکړو باید کورونو کې پاتې شو، له هر رنګ تجمعاتو او بې ځایه تګ راتګ څخه ډډه وکړو. ولسمشر غني زیاته کړه حکومت به له هغه کسانو سره مرسته کوي چې د کورونا وایرس په تړاو د لګېدلیو محدودیتونو له کبله کار روزګار زیانمن شوی دی. ولسمشر زیاته کړه موږ افغانان یو بل سره د مرستې او لاسنیوي بډایه فرهنګ لرو، لکه څنګه چې مو پخوا په سختو شرایطو کې یو بل ته لاس ورکړی دی. موږ ټول په کور کلي او کوڅه کې پوهیږو چې څوک او کومه کورنۍ مرستې ته اړتیا لري او تل مو له ناداره ګاونډي سره له سخاوته کار اخیستی. هیله ده چې په دغو سختو شرایطو کې اړمنو کورنیو سره یوه مړۍ ډوډۍ مرسته وکړئ. هغه له خلکو وغوښتل چې خپله ډوډۍ دې له نورو سره نیمه کړي او په دغه سختو حالاتو کې د یو بل ته لاس ورکړي. په هر حال تاسو د محمد اشرف غني د دغې وینا په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.